بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين فتاقت سره نجات ورکړو موږ بني اسرائیل ته دغه عذاب سپکونکي د قبطیانو نه من فرعون د فرعون نجات ورکړو انه كان عالي من المسرفين بشک و دغه فرعون سرکش او متکبر د مسرفینو د جملې نه و ولقد اخترناهم على علم على العالمين او په تحقیق سره ورکړو موږ دغه بني اسرائیل په علم خپل په خلکو د خپل زمانه په یغه زمانه کې چې څومره مخلوقات وو تر ټولو نه بني اسرائیل خدای پاک بهتره کړی و ځکه علم د تورات ورته نصیب کړی و او علم دا د فضیلت شی ده علماو تر نورو نه مقام جګ نو دوی ته خدای پاک علم د کتاب ورکړو تر ټولو خلکو د خپل زمانه دی بهتره کړی و پر ټولو خلکو نه ځکه نبی رسول الله امت ته بهتره ده واتیناهم من الآیات او ورکړو موږ دوی ته د دلایلو د قدرت نه په لاس د حضرت موسی علیه السلام باندې ما هغه څه نعمتونه مې ورکړي او فیه بلا او مبین چې په هغو کې ازمایش مدد ښکاره و ان هؤلاء لیقولون بېشکه دغه کفار وایي ان هي الا موتتنا الاولى نه د دغه عاقبت د موږ مګر یو مرګ ده چې یو وارې مړه شو هغه مرګ ده دواري بیا ژوندون مندون نشته وما نحن بمنشرین نه یې موږ راپورته کړی شوي د قبرونو نه فاتو بآبائنا که تاسې انبیاو که تاسې مسلمانانو ویایئ چې قیامت شته دواري ژوندون شته خو هغه موږ پلرونه چې د موږ نه مخکې مړه دي هغه خو راته راژوندي کړئ فاتو بآبائنا راولئ تاسې پلرونه د موږ ان کنتم صادقین که یې تاسې رښتونې په دغه وینا خپله کې الله وی دوی خو په ځان دوکه دي ځان غټ ورته لیدی کېږي د الله د نعمتو او د هغه د وعدو خلاف تکذیب کوي اهم خیرون الله وی آیا دغه قریش غوره دي په مال او په قوت کې ام قوم تبع که قوم د تبع او الذین من قبلهم او هغه کسان چې تر هغو یا پخوا تېر شوي دي اهلکناهم چې موږ قوم د تبع هم هلاک کړه مخکې معادیان هم هلاک کړه سمودیان هم هلاک کړه ولې انهم کانوا مجرمین هغه مجرمینو دغه د قریش د مکې معظمې ډېر قوتمند دي ډېر مالدار دي که قوم د تبع چې تبع اتباع نه ده دا یمن کې څه سرداران تېر شوي دي چې هر یو ډېر اتباع درلود ډېر مالدار ډېر قوي پوځونه خو چې د نبیانو یې مخالفت وکړه هغه مې تباه کړه د عادیانو سمودیانو قصې بار موږ تاسې ته ذکر شوې نو دغه خیر دي که هغه په مال او که په سړیو وای په قوت باندې څوک خلاصېدی خو هغه به خلاص شوي وو چې هغه مې تباه کړه په مال او په قوت نه شو خلاص قریش خو نسبت مخکې چې ویل شوي جندو ما یو لښکرګوټی ده دا خو یو کنکۍ ټولی ده د هغه غټو ټولیو نه چې هغه ما تباه کړي دي دا خو ډېر کنکۍ ټولی ده وما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کړی موږ اسمانونه او ځمکه وما بینهما او هغه شیان چې په مابین د اسمانو او د ځمکې کې دي لاعبین په داسې حال کې چې موږ لوبې کوونکي یو داسې مو نه دي پیدا کړي چې موږ صرف لوبې کوو نه دا د یو عظیم مقصد دپاره پیدا دي دا ټوله دنیا الله تعالی چې پیدا کړې ده د یو لوی حکمت دپاره پیدا کړې هغه حکمت د خدای پاک معرفت د الله بندګي ده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون چې ما وپېژني د ما عبادت او بندګي وکړي نو دنیا اصلا د الله د عبادت لپاره ده ځکه هم چې کله عبادت ختم شو الله دې نه ختموي الله علویون کې ختم شو عبادت کوونکي ختم شو نور ځای قیامت خدای پاک راولي دا دنیا خدای پاک وایي د کافر دپاره نه ده پیدا د فساق و تجارو دپاره نه ده پیدا د حیواناتو دپاره نه ده پیدا دا خو الله د موږ دپاره پیدا دي بیا دا دنیا ختمیږي ما خلقناهما موږ نه دي پیدا کړي د اسمانونو او ځمکه الا بالحق مګر په حق سره مو پیدا کړي دي ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر د دغو کفارو علم نه لري خو اوس به انکارونه کوي هر څه به وایي ان یوم الفصل میقاتهم بېشکه ورځ د فیصلې چې ورځ د قیامت ده چې په د خلکو په منځ کې فیصلې کېږي میقاتهم وعده د دوی د جمع کولو ده اجمعین ټول چې دی به ټول بیا هلته جمع کېږي د اصل د وعدې ځای هغه ده دوی خو اوس پلرونه غواړي چې پلرونه راته راژوندي کړه نه د وعدې ورځ را روانه ده چې د قیامت ورځ ده
داسې ورځ ده یوم لا یغني مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. هغه ورځ چې دا پاکوالی به نشي هیڅ دوست د خپلو دوستانو نه هیڅ شی د عذاب او نه به د دې سره څه کومک وشي د کومه طرف نه الا من رحم الله، مګر هم هغه څوک چې الله پې هغه رحم کړی چې مؤمن ده هغه به د عذاب نه خلاص شي. د کافر دپاره نه دوست شته هلته نه مددګار شته. انه هو العزیز الرحیم، دغه الله تعالی چې ده ډېر غالب او رحیم ذات